سلامونه او احترامات مې ومنئ د مسقط نه. خدای دې وکړي چې تاسې ټول بخیر یئ. نن یو ځل بیا د عمان د ویزو په تړاو باندې یوه ویډیو جوړوم، ځکه ډېر ملګري پوښتنه کوي. نو غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره د عمان د ویزې په اړه، د شرکت په اړه، د کمپنۍ په اړه باندې یو تفصیلي غوندې معلومات شریک کړم. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او په اخره کې به دا خبره هم درته وکړم چې څنګه د عمان ویزا ترلاسه کولی شئ. ګورئ، د ټول نه مخکې ضرورت دی چې تاسې یو کس سره خبره وکړئ، صحیح شوله، د ویزې په تړاو باندې، چې هغه کس چې د ویزو کار کوي. ستاسې ته د عمان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره 3 شیان ضرور دي، چې پاسپورټ در سره وي، چې وخت پکې وي، تذکیره وي در سره، او یو عکس. دغه 3 شیان چې دا تاسو یو کس ته ورکوئ چې هغه د ویزې او د شرکت او د ورک پرمټ کارونه تاسو ته مخکې وړي. د ټول نه مخکې چې دی ستاسې په نوم باندې شرکت جوړیږي. هغه نوم چې تاسو خوښ کړی وي، تاسې باید 5 نومونه انتخاب کړئ چې په هغې کې یو نوم باندې ستاسې شرکت جوړ شي. په شرکت کې کم کم کارونه تاسې کول غواړئ، هغه هم تاسې مخکې نه انتخابولی شئ. ډېر شی کټګرۍ به کې انتخابولی شي چې زما په آینده کې پلان دی، یا اوس مې پلان دی چې دا کارونه زه په عمان کې شروع کړم. نو د هغې لپاره به تاسو ټول هغه نومونه پکې ورکئ. کله چې بیا تاسې شرکت کې کوم یو کار دلته شروع کول غواړئ، نو هغه هر یو شی چې وي، نو هغه کټګري چې کومه ده هغه پکې اکټیو کول غواړي. نو د اکټیو کولو دلته بیا ډېرې کمې پیسې وي، په هغې باندې تاسو کولی شئ هغه کټګري پکې اکټیو کړئ، خو انتخابول یې پکې ډېرې زیاتې شي. شرکت چې کله ستاسې جوړ شي، د هغې نه وروسته ستاسې ورک پرمټ جوړیږي. ورک پرمټ دله راخلي. چې کله ورک پرمټ راشي، د هغې نه وروسته بیا ستاسې د ویزې لپاره اپلای کېږي. ویزې کې هم شاوخوا 2 اونۍ 3 اونۍ، که ډېر دغه شي 4 اونۍ هفتې پکې لګېږي. خو دې ټول کار باندې چې دی د ورک پرمټ، د کمپنۍ رجسټریشن، د ورک پرمټ او د ویزې، دې باندې شاوخوا 1.5 میاشت 2 میاشتې وخت لګېږي چې دا کار وشي. د هغې نه وروسته میډیکل دی. میډیکل ځینې وخت کې د دغه نه مخکې هم پکارېږي، د ویزې د اپلای کولو نه مخکې هم. نو هغه تاسې همدغلته بیا کولی شئ. کوم خلک چې د افغانستان نه راځي، نو هغوی هلته په کابل کې به کوي، او که د پاکستان پاسپورټ لرونکي راځي، نو هغوی بیا هلته د ګاما په نوم باندې یو میډیکل سینټر دی، د هغې نه کوي. د هغې نه علاوه چې دی، دلته چې کله راشئ عمان ته، نو بیا په عمان کې هم چې دی یو میډیکل به درته کول وي. د هغې پیسې هم چې دی، مطلب په دغه پیکج چې کوم تاسو اخیستی وي، چې شرکت رجسټریشن وي پکې، ورک پرمټ وي پکې، ویزه وي پکې، نو دا هم په هغې کې شامل وي. دا په عمان کې چې کوم میډیکل وي، په هغې باندې 30 عماني ریال مصرف راځي، نو دا په دې کې شامل وي. بیا دلته چې تاسې راشئ، دلته به تاسې بطاقه جوړوئ، یا ریزیډنټ کارډ چې ورته وایي. هغه دلته د پولیسو د هوایي ډګر سره د پولیسو کومه برخه چې ده، هغې کې جوړېږي، شرطه ورته وایي، پولیسو ته شرطه. هلته بطاقه یا ریزیډنټ کارډ چې دی هغه جوړولی شئ. هلته بیروبار وي، د هغې د وجې لږ وخت نیسي، خو دا دی چې هلته کارونه ډېر په چټکتیا سره او ډېر زر کېږي. نو چې ورشئ، لږ وخت ته چې ورشئ، بس غرمې پورې کار کېږي، کارډ اخیستلی شئ. په هغې باندې 11 عماني ریال مصرف راځي، هغه به تاسې بیا له خپل جیبه ورکوئ. نور چې کوم دا د ویزې او د شرکت او دا خبرې ما وکړلې، دا خو تاسې له دغه ځای نه نشئ کولی. دلته یو کس پکار وي چې دلته وي، هغې دلته نه وکړي، او د دې دپاره یو عماني کس پکار وي چې هغه دا ټول شیانو پسې منډې تړلي وي، دا ټول کارونه وکړي. هغې ته پیارو وایي. هغه نو بیا په کس پورې خبره ده چې په څومره باندې ورسره سړی دلته جوړېږي. نو اکثریت کارونه بیا خلک په هغې باندې کوي. دا د ټریول ایجنسۍ او د پیارو ترمنځ یو ډیل غوندې وي، چې هغوی کسان پېژني داسې ډېر، او داسې کارونه پرې کوي. نو هغوی اکثر بیا په ویزه پسې او په ورک پرمټ پسې او په رجسټریشن په دې ټولو شیانو پسې چې دی دفترونو ته ځي، او د هغه ځای نه کارونه راخلاصوي. نو که تاسې هم غواړئ عمان ته راشئ، نو عمان ته د راتګ لپاره تاسې 2 قسمه کارونه کولی شئ. یو دا دی چې ځان ته په یوازې ځان باندې یو کمپنۍ یا شرکت رجسټر کولی شئ.
په یوازې ځان داسې وي چې هغې کې تاسو سره بل کس شریک نه وي، په هغې به ستاسو لږ مصرف زیات راځي. بیا که تاسو سره کسان نور هم وي او په 2 3 4 5 پورې کسان یو شرکت کې راتللی شي، نو کسان چې څومره زیاتېږي هغومره به تاسو باندې مصرف بیا راکمیږي، مصرف به راځي. مثلا که په یوازې ځان شرکت کې 2500 راځي نو 15 کسانو کې به 1400 راشي در باندې، نو د هغې سره مصرف درته راکمیږي، ځکه شرکت هغه مصرف یو وي، د ویزو مصرف او د میډیکل مصرف او دغه شیانو مصرف چې دی خو د هر یو کس بیل وي، هغه ورپسې ور زیات شي. نو که غواړئ چې دلته راشئ او د دواړو قسمه خلکو لپاره دواړه قسم، یو سنګل پرسن کمپني ده او یو دا بله کمپني ده چې LLC ورته وایي، ډېر کسان پکې وي، نو دواړه کولی شئ دلته بیا تاسو. نو که هر څوک غواړي چې دغه برخو کې دلته د راتګ پلان وي، اراده وي، په انټرنیټ هم تاسې بلا معلومات ترلاسه کولی شئ. دلته د کاروبارونو په اړه، د ژوند په اړه، د زندګۍ په اړه، خلک څه کوي، کوم کارونه کولی شي، کوم نشي کولی، کوم کارونه چې دی ګټه پکې کېږي نه کېږي، دا ټول شیان تاسو کتلی هم شئ په انټرنیټ کې هم کیدای شي ډېر لینکونه او شیان پیدا کړئ. بیا هم که د چا په دغه تړاو باندې نور معلومات پکاري، ما ته میسج وکړئ. دلته زما د واتساپ نمبر په ښکاري، په هغې باندې میسج کولی شئ، په فیسبوک کې کولی شئ. او د ویزې په تړاو باندې هم که څوک اراده لري، پلان یې وي، نو کولی شي اړیکه ونیسي. ډېره مننه، کور مو ودان، په خدای مو سپارم.